السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. د آلین صنایع ایریا به بند شي او د ابوظبي مصب په سیمه کې چې کوم د سانیټایزیشن پروګرام برنامه روانه ده هغه هم نوي بلاکونو ته واوښته. نو د آلین صنایع بندیز به څومره وخت ونیسي؟ په دې کې څوک کولی شي چې بهر لاړ شي او چې دا کم بندیز د مصب په نورو بلاکونو ته اوښتی دی نو دا کم بلاکونه دي؟ د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. د ابوظبي مصب په سیمه کې چې کوم د سانیټایزیشن پروګرام برنامه روانه ده یا چې د دې ایریا خلکو څخه کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټونه اخیستی کیږي نو د دې اته برخې په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې او نمه برخه یې نن د 33 15 او 14 نمبر بلاکونو څخه شروع کیږي چې کوم به دلته اول د دې ایریا اوسیدونکو څخه د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ واخیستی شي او هغې نه پس به د ایریا په کیمیاوي موادو باندې صفه شي. په دې کې به روزمره کار په نرمال ډول کیږي. کم خلک چې په دې ایریا کې دننه پاتې کیږي هغه کولی شي چې خپل کارونه پر مخ یوسي خو دوی ته به د دې ایریا څخه نه د بهر تللو اجازه وي او نه کوم بل چاته به د دې ایریا ته داخلېدو اجازه ورکړی شي. او کوم خلک چې په دې ایریا کې غیر قانوني پاتې کیږي مقصد د دوی ویزې نه وي یا ویزو باندې وخت ختم شوی وي نو دوی هم کولی شي چې خپل ټیسټ ورکړي. د دوی څخه به هیڅ پوښتنه نه کیږي. او کوم خلک چې 33 15 او 14 نمبر بلاکونو کې پاتې کیږي د دې خلکو څخه غوښتل شوي چې په دې برنامه کې همکاري وکړي او چې کوم هدایت دوی ته ورکړی شوي په هغې باندې عمل وکړي. او د دې سره سانیټایزیشن پروګرام اوله مرحله کم چې د آلین په صنایعي سیمه کې شروع کیږي د نن څخه پیل شوه. دلته به هماغه شانتې لکه څنګه چې مصب په ایریا کې دا پروګرام شروع شوی دی هماغه شانتې دلته هم شروع شو چې کوم به دلته د دې سیمې اوسیدونکو څخه د کرونا وایرس کووډ-19 ټیسټ اخیستی کیږي او هغې نه پس به د ایریا په کیمیاوي موادو باندې صفه کیږي. کم کسان چې په دې ایریا کې پاتې کیږي هغه خپل روزمره کار کوی شي خو نه به څوک دې سیمې ته داخلېدی شي او نه به چاته د بهر تللو اجازه وي. په دې ایریا کې کم چې غیر قانوني خلک پاتې کیږي نو دوی هم کولی شي چې کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ ورکړي. د دوی څخه به هیڅ پوښتنه نه کیږي او ورسره هغه اوسیدونکي چې په دې سیمه کې پاتې کیږي د دوی څخه غوښتل شوي چې په دغه برنامه کې همکاري وکړي او چې کوم هدایت دوی ته ورکړی شوي په هغو باندې عمل وکړي تر څو دوی د دې برنامې مقصد حاصل کړي. نو دلته د دې لپاره وخت نه دی معلوم چې څومره وخت به اخلي خو تر څو پورې چې دا ایریا واړه صفه شوي نه وي او دلته چې کوم اوسیدونکي د هغو څخه ټیسټ نه وي اخیستی شوی تر هغې پورې به دا دوام ولري. نور که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو ماته یې په کمنټ کې ولیکئ او زما غوښتنه دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی هم په دې معلوماتو باندې خبر شي. که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوي وي دا ضرور در سره لایک کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.